بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الفاتحة. فاتحة دا شروع تولكيش دا قرآن عظيم شروع مرتاسي كو هغه سورة الفاتحة سره كو نو ځکه دې ته سورة الفاتحة خپل نومونه راځي، ډېر نومونه لري، وجه راځي. دا په مکه شریفه کې نازله سوې ده او در سورة مدثر وروسته وی نازل سوې ده. اکثر علما پر دې دي او بعض علما وایي چې یا دا په مدینه منوره کې نازل سوې ده. دا قول د مجاهد او بعض علما وایي چې دا دوه وارې نازله سوې ده، یو وارې په مکه شریفه کې، بل وارې په مدینه منوره کې. او سبب د تکرار د نزول د دې الحمدلله شریفي وای دا دلالت پر شرف او فضیلت د دې مبارک صورت دی، د سورة الفاتحه دی. په دې وجه باندې دوه وارې نازل سوې ده. او بعض علما وایي چې نیمه په مکه شریفه کې نازله سوې ده، نیمه په مدینه منوره کې نازله سوې. او الله جل وعلا په قرآن عظیم کې خاص یادونه سره یاد کړې ده نبی علیه السلام مبارک ته، چې د سورة الحجر سورت کې داسې الله جل جلاله فرمایي ولقد آتیناک سبعا من المثاني والقرآن العظیم. موږ درکړي دي تعالی را سبعا و آیات من المثاني چې دوه وارې تکراریږي، یعنی په هر لمانځه کې په هر رکعت کې موږ وایو، دا د تکرار علامه ده. والقرآن العظیم مو تاته درکړي دي. نو علما لیکي چې د دې آیات په وجه دا خو مکیي آیات دي او لمونځ هم په مکه شریفه کې د معراج په شپه فرض سوی دي. نو ځکه وای الحمدلله چې دا مکیي ده، مدني نه ده. او په اسلام کې داسې لمونځ نه دی سوی چې الحمدلله شریفه دې په هغه کې موجود نه وي. یعنې نبي علیه السلام بارک باندې لمونځ فرض اول د وارې چې د لمونځ کوي علي رضی الله تعالی عنه یې مقتدی ډېر عمر د لمونځ پسې کوي. نو د نبي علیه السلام بارک الحمدلله شریفه ویل چې په هغه شپه کې د معراج لمونځ ورکول سو، دغه الحمدلله شریفه هم ورکول سوي. دغه الحمدلله شریفه اوه آیاته ده، اووه کلمې ده، 140 حرفه ده و 140 حرفه، 140 حرفه په دې الحمدلله شریفه کې موجود. او ټول امت پر دې باندې جمع دي چې الحمدلله شریفه ده د قرآن عظیمه څخه ده، دا جلا شی نه ده. هر رکعت چې دی داغه شروع په الحمدلله شریفه سره کیږي د مخه در صورت. او نمونه د دې الحمدلله شریفه دي تقریبا 60 نومه دا لري. اول نوم فاتحة الكتاب، شروع د کتاب، دا نوم دی. او داغه رقم اساس د قرآن مرته ویل کیږي، ځکه چې دا الحمدلله شریفه کې داسې ښایسته الفاظ را جمع دي چې په هغې کې ثنا پر الله جل جلاله ده، چې الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. او په دې الحمدلله کې لکه څنګه چې ثنا، عبادت، نهي، امر، وعد، وعید ټوله په دې الحمدلله شریفه کې موجود دي. نو ځکه اساس د قرآن دې ته ویل کیږي. او دې الحمدلله ته سورة الکنز، سورت د خزانې، ځکه وای دا نازله سوې ده د خزانو څخه لاندې تر عرش عظیم هغه ځای څخه راغلې ده. او سورة الوافیه هم ورته ویل کیږي، سورة الکافیه هم ورته ویل کیږي، ځکه چې وافي او کافي دي په صحت کې د لمانځه. نو خو الحمدلله جلا ځان ته فرض ده، ځان ته ویل غواړي، قرأت فرض دی، الحمدلله هم د قرآن شریف څخه ده. خو دا الحمدلله ځان ته بیا زموږ په مذهب واجب ده، ځم د صورت بیا جلا ورته واجب دی چې دا بیا وایي. نو اوس چې موږ دا وایو الحمدلله شریفه یو څوک ووایي، بل شي ونه وایي، یا الحمدلله رب العالمین یوازې ووایي الله اکبر تلوارې دي، سجده سهو وکړي، واجبات یې پرېښول، فرض یې ادا سو، مصدوق قدر قیام یې وکړله، قرأت فرض دی، خو 3 آیاته قدر یې وایي، هغه په دغه سره کیږي. یا یوازې الحمدلله وویله صورت نه کې دا جمع و من منځ کې کیږي سجده سهو کې ځم د صورت ورته واجب دی، ټول الحمدلله شریفه ویل هم واجب. نو دا واجبات خود یو آیات یا 3 آیاته قدر دا فرض دی. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الله اکبر قرآن دی 3 آیاته پرسول منځ د فرضیت په ادا سو. نو ځکه دا وافي ده په دې سره منځ کاملیږي. او که سړی یوازې صورت ووایي الحمدلله شریفه ونه وایي، بیا ډېر علما دا وایي لمونځ یې نه صحیح کېږي،
ځکه حدیث شریف دی لا صلاة الا بفاتحه الکتاب لمونځ نشته منګري الحمدلله شریف سره دی نو یا به خپله وایي یا به امام پسې ولاړ امام بیا وایي او سورة الشافیه هم ورته ویل کېږي ځکه دا سورت د شفا دی نبي علیه السلام مبارک فرمایي هي شفاء من کل داء الحمدلله شریفه شفا ده د هر مرض څخه او د دې نوم سبعة المثاني هم ورته ویل کېږي ځکه دا اووه آیات دي تسنا فی کل رکعة په هر رکعت کې دا دوه دوه ویل کېږي په هر رکعت کې ویل کېږي او لمونځ څو رکعته دی دا مو سره تکراریږي او القرآن هم ورته وایي سورة النور هم ورته وایي سورة رقیه هم ورته وایي سورة الحمد و شکر هم ورته وایي سورة دعا هم ورته وایي سورة تعلیم المسألة هم ورته وایي سورة المناجات هم ورته وایي سورة تفویض هم ورته وایي سورة الکتاب هم ورته وایي سورة سؤال هم ورته وایي سورة الصلاة هم ورته وایي ځکه الله جل وعلا حدیث قدسی دی فرمایي وای قسمت الصلاة بیني و بین عبدي صلاة چش دی چې سورة الصلاة صلاة الحمدلله شریفه دا الحمدلله شریفه یو نوم صلاة هم دی نو ځکه چې سورة الصلاة ورته وایي الله جل جلاله فرمایي وای ما نیمه کړې د الصلاة د الحمدلله شریفه په منځ کې د بنده او د الله جل جلاله بیني زما او بین عبدي ترمنځ د ما بین نسبین دوې ټوټې فنسبها لي ونسبها لعبدي ولعبدي بنده لره زما ما سأل هغه شی دی چې دی سوال کړی دی نو اوس ګوره الله جل جلاله لره چې دی الحمدلله رب العالمین ثنا او صفت ټوله د رب العالمین جل جلاله دی الرحمن الرحیم ټوله صفت د رب جل وعلا دی مالک یوم الدین دا صفت د الله جل جلاله دی ادا خو دا ایاک خاص تعالی نعبد موږ عبادت کوو دا ټوله خدای پاک و ایاک نستعین خاص له تاسو څخه طلب د معاونت کوو د کومک کوو دا خپل ځان ته دا زموږ سوله بالا زموږ طرف د بندګانو طرف اهدنا الصراط المستقیم دا زموږ طرف خدای په صراط المستقیم برابر صراط الذین انعمت علیهم هغه خلکو لار چې تا انعام پر دوی باندې کړی دی چې انبیا او صدیقین او شهدا غیر المغضوب هغه لارې څه مو چپاوه چې هغه تا غضب پر کړی دی او لا مره شوه هغه لار ضالین چې هغه ګمراهان خلک دي چې نصارا دي هغه ضالین چې دي غضبناک خلک چې هغه یهود دي د یهودو و نصاراو پر لار مو روانه و د هغو لارو څخه مساته خدایه پر صراط المستقیم اهدنا صراط المستقیم ته هدایت را نصیب کړي نو دغه بیا ټوله د بنده طرف سو خدای پاک ولعبد ما سأل چې زما بنده سواله ته کوي هغه لره دي ورکوي نو چې دی وایي الحمدلله رب العالمین رب جل وعلا وفرمایي چې زما بنده زما حمد ووایه الرحمن الرحیم زما بنده زما صفت وکړي بیا د هغه سپېڅلتیا چې دی دا وایي الله جل جلاله هذا د خبرو د الحمدلله شریف سره جواب فرمایي ورکوي او په فضیلت کې د دې نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې فرمایلی دي یو صحابي مبارک چې د ابي سعید ابن المعلا په نامه سره دی دی وایي زه پر نفل مانځه ولاړ وم نبی علیه السلام مبارک راغږ کړله چې او ابا سعیده خو زه پر مانځه جواب یې ورنه کړ وایي وروسته چې لمونځ مې وکړ رالمه وایي ما ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو لمونځ کوئ نو نبی علیه السلام راته وویل الم یقل لله ایا الله جل وعلا نه دي فرمایلي استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم تاسې اجابت یې الله جل وعلا لره وکړي او رسول صلی الله علیه وسلم چې درته ووایي اجابت یې وکړي اذا دعاکم چې تاسې وبولي نو دا خو آیات دا فرض دی ته په نفلي لمانځه باندې اخته وي خو راغلی به وایي وروسته یې ما ته وویله چې ته د دې کښېنه زه تا ته یو اعظم د سورتو څخه د قرآن درښیوم خو د مخه در دي چې زه د مسجد ته وځم نو زه والمال سیدي پرې زه در لاس هسې ونیولم زما لاس یې په لاس کې نیولی نو کوم وخت چې نبي علیه السلام اراده وکړه چې د مسجد څخه ووځي وایي بره ما ورته وویل چې یا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة من القرآن تامات نويلة زيو زدر شيوم يو سورة شاها أعظم دو سورة دي بدي القرآن كي والوصي دي نبيارة نبي عليه السلام بارك الحمد لله رب العالمين راوشيوي هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته جماعة رك والسوي نزكى دا نبي عليه السلام بارك أعظم د سورة د قرآن الحمد لله شريف تويلي غټ د سورة دا او دا غره کم أبي ابن كعب رضي الله عنه راوي نبي كريم صلى الله عليه وسلم وفرمایل ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل خدای پاک نه دی نازل کړي په تورات نه په انجیل کې مثل القرآن
په مثل د القرآن چې الحمدلله شریفه ده، وهي تبع المثاني، و آیات ده مثاني تکراریږي، وهي مقسومه تقسیم ده. الله جل جلاله فرمای بیني و بین عبدي ولعبدي ما سأل، بدل رزما هغه شی چې د سوال کوي. امام ترمذی او نسائی دواړو د حدیث را نقل کړي. بل حدیث کې ابي هريره رضی الله عنه راوي دي، نبی علیہ السلام مبارک فرمای الحمدلله رب العالمین القرآن، دا اصل د قرآن دی، و الكتاب اصل د کتاب دی، و سبع المثان دا الحمدلله شریفه. امام ابو داود او ترمذی دا حدیث را نقل کړي. او بل حدیث کې راځي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه راوي دي، و حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغلی دي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حضور کې تشریف لري. په دې وخت کې نبی علیه السلام مبارک او حضرت جبرائیل امین علیه السلام یو غږ واورېدی، لکه یو څوک چې دروازه داسې خلاصه کړي، یو رقم غږ کوي، غږ سي، دا د لرګي دروازه داسې یو غږ مو واورېدی. خو نبی علیه السلام مبارک سر پورته کړي، ویل او جبرائیل امین علیه السلام ورسته نبی علیه السلام مبارک ته جبرائیل علیه السلام وایي چې سر پورته کړي، وایي دا یو دروازه و د اسمانه څخه چې نن ورځ خلاصه سول، ولم يفتح قط الا اليوم، هېڅکله دا دروازه نه وه خلاصه سوې د اسمان مګر نن ورځ خلاصه سول. فنزل منه الملك، ملک راله دستي د دې ملک، فقال هذا ملك نزل الى الارض. جبرائیل امین علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي دا یو ملک ده چې نازل سوی ده وجه مځکې ته، لم ينزل قط، هېڅکله نه ده نازله سوې الا اليوم مګر نن ورځ نازله سوې ده. نو فسلم، سلام ادا کړي په نبی علیه السلام مبارک باندې، وقال ابشر زیری قبول که بنورین، په دوه نوراني شانو سره، اوتیتهما چې تا ته درکړل سوي د جانبه د خدای پاک دا دوه شان، لم یؤتهما نبی قبلک، هېڅ نبي ته د مخکې د دغه دوه شان چا هېڅ نبي ته الله جل وعلا نه دي ورکړي. هغه دوه څه دي؟ فاتحة الكتاب الحمدلله شریفه یې راوړه، و خواتم سورة البقره، هغه پای د سورة البقرې چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون در پایه پورې. لن تقرأ بحرف منها، یو څوک به تلاوت ونه کړي په یو حرف سره د دغو دواړو، الا اعطیته، خدای پاک به د هغه شی به ورکړي. نو په هغه سورة بقرې کې خو هم داسې دی چې خدای پاک په زما سیر وي، په یو شي یو کار هسې سوی، په هغه مې مه مأخوذه کوه، پر ما دا شیان مه باروه چې زه طاقت نه لرم. فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یو مخدوعات. نو دا دعایه چې ده وکړله په لمانځه کې، خدای پاک وایي زه ورکوم، هغه شی ورکول کیږي. او نبی علیه السلام مبارک فرمایلي و که چا لمونځ وکړي خو لم یقرأ فيها بأم القرآن الحمدلله شریفه یې نه وویل، فهي خداج. خداج معنی دا لمونځ ناقص دي، پرانه دي. که چا ویل الحمدلله ونه ویل لمونځ بس نو نه صحیح کیږي، فرض یې پاتې شو. نو داسې ډېر بیانات الحمدلله شریفې کې راغلي دي. او الحمدلله شریفه چې دا دم هم دی. د صحابه مبارکان یو طرف ته تللي وه په جهاد پسې، پر لارې ډېر وږي سوي وه. نو بیا کلیوالات وویل هغه ډوډۍ یو شی هم نه ورکول. د کلي سیم جواب کړله، نو د کلي په سر کې لرې په غونډیانو کې یې واړول، شپه یې د دې تېره. په دغه شپه باندې د دوی مشر هغه مار وچیچي، چې مار وچیچي چې هر څه د وایي داسې په عذاب دی. آخر په خلک مجبوره سوه دوی ته راغله چې دا د بل ځای خلک دي، شاید یو شی به زده وي، تجربه. چې راغله زموږ مشر مار چیچلی دی، تاسې دوا لرئ؟ مشر دوی وایي هو موږ یې لرو. هغه وایي راځه، دوی وایي ورکوي، خدای پاک دې جوړ کړي منګري جیش پسونه درڅه غواړو په شکرانه کې. هغه ولا شي چې غواړي راځي، خو ما دم پر قرار صحابي مبارک سره ولاړ. چې ولاړ یې هغه مشر د دې لاس یې پر کښېښه شوی، الحمدلله شریفه یې پورې پټ چوف یې کړی. هغه ځای پر ځای خدای پاک جوړ کړي. چې جوړ سو جیش پسونه یې ورکړه، روان دي راله. اوس مظلوم نسي کولی چې دا اوس وخورو که نه خورو، دا اوس موږ داسې کار وکړي چې روا دي که ناروا دي. خیر خو نو وږي وشی نه وي، هغه یې وخوړله. بیا د هغه څخه یو څه غوښې هم راخیستې وې، ډېر لرې سفر یې کړی. نو چې راغله اوله خبره نبي علیه السلام مبارک ته دا وکړله چې موږ خو داسې یو واقع سره مخامخ شو، وږي هم وو. نو دغسې کیسه وه. نبي علیه السلام مبارک باره ورته وخندل، ول ته په دې چا پوه کړلی چې د الحمدلله دم دی، چو ده، تریاک دی د زهرو دپاره. نو دی وایي زه بس پوه ومه چې الحمدلله شریفه دغسې ښایسته صورت دی. نو بیا نبي علیه السلام مبارک ورته دا غوښتم یو څه ستا در سره دوی راخیستې وې د هغه دپاره. ور نبي علیه السلام مبارک باره هغه هم ځینې قبول یې کړلې. نو دوی خوشحاله سوه چې ښه روا کار مو کړی. نو ځکه چې موږ اوس دا خلک چې تعویض لیکي آیات و حدیث
دا شان ولیکي تعویض حق دی، په دې کې هیڅ مشکل نشته. یو څوک نه کړي پیرانانو نومان کاږي یا کوټګران دي، دا خو نو ګرد نه منو، دا په ټول علما نه مني. ښه تعویض روا دی او شکرانه اخیستل په دې کې مس بدی نشته. دا صحابه وسخه مثال موجود دی، کوم مشکل نشته. نو دغه سی بعضې کوډې وي، په کوډو باندې چې څوک پیسې ورکوي دغه ناروا دي، کوډګر ته څوک ورځي دغه ناروا دي، جادوګر ته څوک ورځي دغه ناروا دي، ساحر ته څوک ورځي دغه ناروا دي. دغه خلک اوس ډېره پکښې کي آیاتونه نه لیکي، حدیثونه نه لیکي، نور ګډوډ شان لیکي. دغه شان نابود. حتی یو کتاب کې مې ولیدله، خدای دې مو وساتي، دا منترو والا جادوګران او دا پیرانان چې مسخره کوي، اوس یې موږ وینو د نجونو ته مرکه وکړي، اخر پای چې هغه نه کي ور په پیرانانو یې خراب کړي. نو ادب چې ډېر وي، د حیض په وینو د ښځو دې آیاتونه د قرآن لیکي. نو آیا دا سړی بیا پر اسلام پاتې کېدلی سي؟ بیا دې هغه منترونه وایي دا لیکي په منترو باندې پیرانان حاضر کړي. دا چې حاضر کړله بیا ورته ووایي چې ورته په پلانکي ځای کې په پلانکي نجلۍ ننوځي، چې په ننوځي بېرته ده ته رجوع کوي چې وایي ما ته دې راولي. څو ځایه داسې پېښ شوي چې د دې په کندهار کې نجلۍ یې داسې کړې ده، بیا به ده ته ورتلل چې ده ته به ورله سمه ده مسعود به ولاړه. بیا اخر پای د نجلۍ خپله دې ته اماده کړه چې زه د سره واده کوم. اخر پای واده به ورسره وکړي. په دغسې قسمو په پیرانانو په زور باندې په مشکلاتو کې به مسلمانان اخته کول. نو اول تاسو دې ته فکر وکړئ چې یو ساحر، جادوګر، کوډګر په حیض په وینو قرآن لیکي، دا چټل او قرآن څونه پاک دی، دا په اسلام کې پاتېږي؟ بیا نو چې دوی دونه ظلم بل پسې کوي، پیسې اخلي د خلکو څخه، دغه تعویضونه په خلکو کوي. دا خلک ستا وسم خدای دې مو وساتي د داسې حالت څخه، کوډګري، جادوګري، منتري توب، دا ګرد نابود دي، دا ګرد خراب دي، دا ګرد شرعاً غټې ګناوې دي، بلکې د کفر خطره ورسره شته. نو الله جل جلاله دې مو وساتي. نو ښه تعویض روا دی، شکرانه واخله، سم اصل شی ولیکه، دا په بدي نسته پکښې کې. او دغه کوډګري او جادوګري او مسلمان ته ازارونه او تکالیف پکښې رسول دا بیا ناروا دي. الله جل وعلا دې د الحمدلله شریف په برکت موږ تاسو ټوله وبخښي. وما علينا الا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله